د شال ټلویزیون قدرمندو لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. قزاقستان د افغانستان لپاره خپل ځانګړی استازی ګمارلی. د قزاقستان د ولسمشر دفتر اعلان کړی چې د ولسمشر د مستقیم حکم له مخې ایرکین توکوموف افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه ګمارلی دی. ایرکین توکوموف د ډیرو کلونو لپاره د قزاقستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې د دغه هیواد د ولسمشر تر څارنې لاندې کار کړی. هغه په 1983 کال کې زیږېدلی او په نړیوالو اړیکو او فلسفه کې لوړې زده کړې ترسره کړي دي. که څه هم قزاقستان د نورو هیوادونو په څېر د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو نږدې ډیپلوماتیکي او اقتصادي اړیکې ورسره لري. پنجشیر د بدخشان له لارې له چترال سره وصل شو. د باختر خبري اجانس راپور له مخې بدخشان ولایت د زیباک ولسوالۍ له لارې د پنجشیر او ډیورنډ کرښې ترمنځ د ستراتیژیک سړک د جوړولو چارو له بشپړېدو سره په لومړي ځل پنجشیر له چترال سره وصل شو. د پنجشیر ولایت مقام ویان سیف الدین لټون وایي دا سړک چې اوږدوالی 194 کیلومتره او سوري 10 متره دی، د افغانستان له سختو غرنیو سړکونو څخه شمیرل کېده چې اوس د ملي دفاع وزارت د فوق العاده لواء د پرله پسې هڅو په پایله کې بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د یادونې وړ ده چې د دې سړک له لارې پنجشیر له نورستان، تخار، بدخشان او په پای کې له چترال سیمې سره وصل شوی دی. امر بالمعروف وزارت ویلي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې د خلکو ځورول جرم دی. د طالبانو حکومت امر بالمعروف وزارت وایي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې خلکو ته ستونزې جوړول او د هغوی ځورول قانوني جرم دی او له ترسره کوونکو سره به یې قانوني چلن وشي. یاد وزارت نن پر خپله ایکس پاڼې د یوې خبرتیا په خپرولو سره ویلي چې ټولنیزې رسنۍ د موثقو معلوماتو، تعلیم، تجارت او عامه پوهاوي لپاره دي او باید همدا موخې پکې تعقیب شي. د اعلامیې له مخې په ټولنیزو رسنیو کې تهدید، سپکاوی، ګواښ، توهین او د مستعارو یا شخصي ادرسونو له لارې خلکو ته ستونزې او اذیت جوړول قانونا جرم دی او د یاد وزارت لخوا تعقیب او قانوني چلن وړ دي. د هیواد سرحدي سیمو کې د پراختیایي پروژو لپاره 1 میلیارډ افغانۍ ځانګړې شوې. سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت د سرحدي پلټنو مرستیال مولوي محمد اسماعیل غزنوي په یوه خبري غونډه کې ویلي چې د هیواد سرحدي سیمو کې د پرتو ولسونو لپاره د ښوونې، روغتیا، مخابراتو، سړکونو او نورو ټولګټو پروژو د رغونې په موخه ځانګړې بودیجه په پام کې نیول شوې ده. هغه زیاتوي اوس مهال په 2 ولایتونو کې 343 پروژې په نظر کې نیول شوي چې له دې ډلې د 80 پروژو عملي چارې دوام لري. ښاغلي غزنوي زیاته کړې چې دغو پروژو ته د اوس لپاره 1 میلیارډ افغانۍ بودیجه په پام کې نیول شوي چې اړتیاو ته په کتو پکې زیاتوالی او کموالی راتلی شي. په نوي کابل ښار کې افغان اسلامي پوهنتون ته 1000 جریبه ځمکه ځانګړې شوه. د کور او ښار جوړولو وزارت وایي چې افغان نړیوال اسلامي پوهنتون ته د هغه د پراختیا په موخه په نوي کابل ښار کې 1000 جریبه ځمکه ورکول کیږي. یاد وزارت نن په یوه خبرپاڼه کې ویلي د دغه وزارت د سرپرست وزیر شیخ حمدالله نعماني په مشرۍ د لوړو زده کړو، کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ، مالیې، اطلاعات او فرهنګ، د اوبو او انرژۍ وزارتونو او چاپیریال ساتنې ملي ادارې له استازو څخه د تشکیل شوې کمیټې غونډه ترسره شوه. خبرپاڼه کې زیاته شوې دغه ناسته د طالبانو حکومت مشرتابه د حکم د عملي کولو په موخه ترسره شوې چې د کابل په نوي ښار کې افغان نړیوال اسلامي پوهنتون ته د هغه د پراختیا په موخه 1000 جریبه ځمکه ورکړل شي. د افغانستان نږدې دریمه برخه نفوس د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یا یوناما ویان وایي چې د دغه هیواد نږدې دریمه برخه نفوس پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. یوناما په یو پیغام کې ویلي چې لا هم څه باندې 10 میلیونه خلک له ناپاکو او ناخوندي اوبو څخه کار اخلي. یوناما زیاته کړې چې د اوبو رسونې د هغو بنسټیزو تاسیساتو بیا رغونې او احیا ته ژمنه ده چې د جګړو او وچکالیو له امله زیانمن شوي دي. څه موده وړاندې د جاپان ټایمز رسنۍ کابل د اوبو له کمښت پر وړاندې په جګړه کې پاتې راغلی تر سرلیک لاندې یوه راپور کې لیکلي وو چې په پلازمینه کابل کې حالت په ښکاره توګه خرابیږي. په دغه راپور کې د یو شمېر کارپوهانو له خولې راغلي وو که د کابل د ځمکې لاندې اوبو لپاره کوم اقدام ونه شي نو تر 2030 کال پورې به په دغه ښار کې تر ځمکې لاندې ټولې اوبه وچې شي. مالیې وزارت ویلي چې له ایران سره یې ټولې پولې خلاصې دي. مالیې وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې له ایران سره د افغانستان پولې او ګمرکونه پرانیستي دي او سوداګریزه راکړه ورکړه له کومې ستونزې پرته په عادي توګه روانه ده. په اعلامیه کې راغلي چې د ایران په بندر عباس کې هم د افغانستان د سوداګریزو توکو بارګیري له کومې ستونزې پرته دوام لري. تر دې وړاندې ځینو رسنیو راپورونه خپاره کړي وو چې ګوندې له اسرائیل سره د جګړې له امله ایران له افغانستان سره ټولې پولې تړلي دي.
عراق چې ویلي چې ایران له اسرائیل سره د جګړې پلوي نه دی. د ایران بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې له اسرائیل سره د جګړې د دوام پلوي نه دی، خو که پرې همداسې وتپل شي نو دوی به له ځانه په کلکه دفاع وکړي. هغه هیله څرګنده کړې چې د امریکا سره د اټومي وسلو او پروسې په اړه هوکړې ته ورسیږي او دغه راز روانه جګړه هم پای ته ورسیږي. نوموړی زیاتوي چې دوی له امریکا سره د اټومي وسلو په اړه د هوکړې په تړاو 5 ځله ناسته وکړه او ټاکل شوی وه چې شپږم پړاو خبرو اترو کې خپله طرحه وړاندې کړي، خو د اسرائیلو برید د هر څه له ځنډ او خنډ سره مخ کړل. ایران د اټومي وسلو د نه خپرېدو تړون څخه د وتلو لپاره غور کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت واین اسماعیل بقایي ویلي د دغه هیواد پارلمان له اټومي وسلو د نه خپرېدو له تړون یا NPT څخه د وتلو لپاره پر یوې قانوني مسودې کار کوي، خو په وینا یې چې تهران لا هم د ډلهییزو ویجاړونکو وسلو د پراختیا مخالف دی. دغه نړیوال تړون چې په 1988 زیږدیز کال کې لاسلیک او په 1970 کې نافذ شو، له امریکا، روسیې، چین، بریتانیا او فرانسې پرته نورو غړو هیوادونو ته اجازه نه ورکوي چې اټومي وسلو ته لاسرسی ولري. یاد هیوادونه اجازه لري چې د ملګرو ملتونو تر څار لاندې د سوله ییزو موخو لپاره اټومي پروګرامونه پرمخ یوسي. اردوغان د ایران او اسرائیل ترمنځ منځګړیتوب ته تیاری ښودلې. د ترکیې د ولسمشرۍ دفتر خبر ورکړی چې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ایران له ولسمشر مسعود پیزشکیان او د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې کړې دي. اردوغان ویلي ترکیه چمتو ده چې د شخړې د پای ته رسولو او اټومي مذاکراتو د بیا پیل په موخه د منځګړیتوب رول ترسره کړي. ولسمشر اردوغان ویلي چې د اسرائیل او ایران ترمنځ د نښتو په تړاو یې له یو شمېر مشرانو سره خبرې کړې دي او ترکیه چمتو ده چې د شخړې د پای ته رسولو او اټومي مذاکراتو د بیا پیل په موخه د منځګړیتوب رول ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ویلي و چې د اسرائیل او ایران جګړې پای ته رسولو لپاره تماسونه او خبرې روانې دي. د شال ټلویزیون قدرمنو لیدونکو دا او د دې مهال لړ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.